زما محترمو نکاح عبادت دی او د الله حکم دی او د ټولو پیغمبرانو مستقل سنت عمل دی، نو طریقې موجود ده. منځ عبادت دی، طریقې موجود ده. روزه عبادت دی، طریقې موجود ده. زکات عبادت دی، طریقې موجود ده. حج عبادت دی، طریقې موجود ده. عمره عبادت دی، طریقې موجود ده. بلکې 24 घंटे زندگی منگ د پیغمبر اسلام په اتباع کې تیر شي. زمنګ د پاره د پیغمبر اسلام زندگی دا بهترین نمونه ده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. ستاسو د پاره د پیغمبر اسلام زندگی دا بهترین نمونه ده. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. دا الله او د الله د رسول د اطاعت منگ تاسو ته حکم دی. منگ به د الله احکامات پورا کو د پیغمبر اسلام په طریقو باندې. نکاح دا د الله حکم دی. اوس دا د الله حکم به د پیغمبر اسلام په طریقه پورا کو. زما محترمو نو موږ مسلم گزاره کو د پیغمبر اسلام په طریقې کو. روزم د پیغمبر اسلام په طریقه، زکات هم د پیغمبر اسلام په طریقه، حج عمره هم د پیغمبر اسلام طریقه. او چې کله را باندې واده راشي بدې کې ورخطا شو. دلته موږ نه د پیغمبر اسلام طریقه یې راشي. او زنانه وی واده په ډنګ ډونګ ښکاري او مړې په جړا ښکاري. دا د زنانو خبره ده. دا د زنانو کتاب کې لیکلې ده. دا شنه ده. واده دا د الله حکم دی. قرآن کې الله وی فنکحوا نکاح کوي او دا دومره فضایل راغلي. 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیهم السلام نکاح کړی دا. چرته عالم ته ورنږدې شه وی ما ته د سنت طریقې د واده چلو ښیه. کم کارونه به کوم، کم کارونه به نه کوم. زما محترمو دا واده خو عبادت دی. که چرته واده په سنت طریقه باندې وشو، د شریعت مطابق وشو، الله پکې راضي شو، د الله د پیغمبر طریقې پکې ژوندی شوې، الله ناراضه نه شو، نو دا شادي خانه آبادی ده. او که چرته الله هم خفه کړ، د الله رسول هم خفه کړ، د الله احکامات هم مات کړل، د پیغمبر اسلام طریقې ماتې کړې، د زنانو بې پردګي وشوه او میوزیک او ګډاګانې او ډول سرنا دا پکې وشوه، نو دا به شادي خانه آبادی نه ده، دا شادي خانه بربادی ده. دی باندې باندې مطمئن کیږي، خوشحالیږي به پې نه. دا د واده نه پس چې د کور نه د کربلا میدان جوړ شي او بغض، حسد، کینه، نفرتونه، عداوتونه، پلار د زوی دشمن دی، رور د رور دشمن دی. او د خواښې او د انګور خو خطرناکه مسله ده، د کشمیر مسله ده. دا ډو حل کیږي نه. دا زنانه وایي خواښې مور کیږي نه، انګور لور کیږي نه. او لورې تا ته ویم انګورې ته واوره. دا فساد ولې جوړ دی؟ الله دې خفه کړې په دې واده دې اوس الله نه خوشحالي. کور کې بیماری راشي، تکلیفونه راشي، مصیبتونه راشي، ځکه خوشحالۍ کې درنه الله یېرو. هغه الله دې خفه کړی دی. زوی الله درکړه، لور الله درکړه، زوی درته الله زلمی او بې دا واده او دا خوشحالي در باندې الله راوسته. په کور کې غم هم الله راوستی شي، خوشحالي هم راوستی شي. او هغه الله درته ګوري. فناظر کیف تعملون. دا موږ چې کوم عمل کوو دا خو الله ته ښکاري. او موږ هماغه الله خفه کړو. په واده کې مر چاله ځای ورک. دا د میلمنو روټۍ ده او دا د کلي روټۍ ده او دا د زنانو روټۍ ده او دا خواص دي، دا زمونږ د کلي خانان دي، دا ناظم دی، دا چیرمین دی، دا زمونږ د کلي خان دی، دا ملک دی. الله رانه هېر شي، پیغمبر علیه السلام رانه هېر شي. دا الله احکامات پکې موږ ټوټې ټوټې او د شریعت نه خلاف ودونه موږ تاسو. زما محترمو زموږ په دې وطن کې هندوان پاتې شوي دي. په دې واده کې اکثر رسمونه رواجونه دا د هندوانو دي. تاسو سوچ وکړئ د کویدن نه والا د آخري ولیمې پورې زموږ کارونه ټول د شریعت نه خلاف. موږ چې کویدن کوو په هغې کې ګوټ تقسیمېږي. دا ګوټ د هندوانو طریقه ده. تا ته څوک وایي چې کویدن وکړو؟ کویدن خو په کتاب کې نشته. او دنیا دې را جمع کړې، ټول خاندان دې را جمع کړې او پۍ خواږه کړي او بادام، پستا، کاجو، چوارې دی په جوسر والي د هغې کې اچولي دي. رشته دار رالل او په شادیان کې کویدن ده. او ستاسو دلته په بازار کې یو سړی په ګاډۍ باندې سبزي خرڅوي یا درېیم چت ته ټاټکې خېږي او کور والا مجبور کړی چې رشته دارو کې کویدن دلته بزو. او دې هم رالې شادیان کې ناستې، کور والې هم راغلي ده او دا بۍ تقسیمېږي. ده ته لا ګوټ نه دی کړی، ګیلاس یې ورکړ. سړی رالې کاپي ورسره د وي نوم د څه دی؟ ته به یې د سیروزي نوم راله لیکي، نوم مې پلان کې دی. بیا تپوس کې څو دې ورکړې؟ نو ته یې حیران شوې چې څه چل وکړم چې دې خوا دې وکتل
یو 15,000 ورکړي، بل 10,000، بل 20,000، 13,000، 50,000. ما یو کس لیدلی 1,00,000 ورک. ته پښتون یو ګیرې که نه م ورکې په دې دور کې به 2-3 زره د شرم هم ورکې. په ایمان یې وایي د الله کور کې ناستېده تاسو دړه نه ورکوئ. رښتیا ووایئ. په 3,000 څوک خدای قرآن وایي چې یو ګیلاس به یې څښي. ستاسو دلته بازار کې مزیدار جوس په څو دي؟ 100، 150، 200 او په 3,000 د یو ګیلاس په یې وڅښل. والله که د دې دړه نه وځي. او بس ګیرې لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منه. د مسلمان مال د هغه د زړه د خوشحالۍ د اجازت نه بغیر استعمالول حرام دي. دا خو غصب دی. خلکو نه دې په زور پیسې راوشي کولې. تا ته چا ویل چې شادي حال کې پیدن کوه او ګوټ باندې به پیسې راغونډوه او دغو 3,000 ورکړي. اوس دا ګیلاس کور ته روان دی، کور والے له به م ورکوي، 3,000 به هغه م ورکوي. ته چې دا ټاټکې درېیم چت ته خېجې دا 6,000 به ته څونه وخت کې بچکې او ګټې او څومره په سخت یې ګټې. دا څیزونه ختم او په دې ګوټ باندې چې ګورې 4 انې ورنه کوي. دا د هندوانو رسم دی. زما محترمو د دې رسمونو رواجونو نه ځان ساتو. او پیدې څه ده؟ د جنګ څه پیده شته؟ تاسو به یو پیده بیان کړئ. د جنګ دا پیده ده. نقصانات یې څومره دي؟ دا وایي ډزې چې کېږي څومره ښځې کونډې شوې، څومره بچي یتیمانان شو. یو ځای کې په جنګ کې یو هلک ولګېد، پازی وفات شو. د 8 خویندو یو ورور. دا یې هغه پیده ده. زما محترمو ښځې کونډې شوې، بچي یتیمانان شو، کورونه وران شو. دا په یوې ډزو باندې څومره خلک ولګېدل. دا ماشومان چې دا پټاخې الوځي د دې څه پیدا ده؟ دا اسراف نه دی، دا تبذیر نه دی، دا فضول خرچي نه ده. ستا مسجد زیر تعمیر دی، ستا مدرسه زیر تعمیر، او ستا په کلي کې څومره کونډې دي، څومره یتیمانان دي، څومره فقیران دي، څومره مسکینان دي. دا پیسې هلته ولې نه لګي؟ د الله په لار کې ولې نه لګي؟ حج عمره پې ولې نه کړي چې ته په هغوی ډزو باندې پیسې لګي، په پټاکو باندې پیسې لګي او بیا په تماشه کې ګتر وباسي او ټوله ګته وشیندي. تا نه به دې الله تپوس نه کوي. وعن مال من أين اکتسبه وفیما انفقه. الله به تپوس کوي دا مال دې کوم ځای وګټه او کوم ځای دې خرڅ. ته ورته دا ښودلی شي چې یاره ما د 500 ګته راسره وه او په اجراګانو مې وشیندله. دا ځای ورته ښودی شي؟ ما پیسې په جنجو لګېدې، دا خو د هندوانو رسم دی. په نق او په نقریزو ولګېدې او په شادي حال کې په ګویدن باندې ولګېدې او ما 1,00,000 په ګوټ کې ورکړي. دا ځایونه الله ته ښودی شي؟ داسې ځای کې ولګوه چې بیا الله ته ښودی شي. داسې ځای کې پیسې خرڅ کړه، مال داسې ځای کې خرڅ کړه. دا مال امانت دی. ما تزال قدم عبد حتی یسأل عن 40. د 4 خبرو تپوس به کېږي د قیامت په ورځ. د هغې نه پس به انسان د خپل ځای نه قدم اوچتوي. وعن عمره فیما افنا. عمر دې څه کې ختم. وعن شبابه فیما ابلا. ځواني دې څه کې تېره او ځواني دې څه کې ختمه کړه. وعن مال من أين اکتسبه وفیما انفقه. مال دې کوم ځای وګټه او کوم ځای دې خرڅ. وعن علم ماذا عمل فيه. په خپل علم دې څونه عمل کړی. دا تپوسونه به کېږي. علم نصح جسمک. څونه ښایسته جسم مې درکړی. تا دې خپلو سترګو ته، دې غوږونو ته، دې ژبې ته، لاسونو ته، دې خپو ته، دې ټول اندامونو ته یې نه کتل. دا څونه ښایسته جسم مې درکړی. ونرویک من الماء البارد. په سختې ګرمۍ کې به دې یخې یخې اوبه څښلې. ستا څه خیال چې دنیا ته الله څه له رالیږلي؟ ما لک اذا رأیت المنکر فلم تنکره. زما احکامات ماتېدل، ستا زړه کې اړو درد نه پیدا کېده، تا اړو خفه کېدې نه. ته مسلمان وې، ستا د زوی واده و، ستا په کور کې، ستا په دې خوشحالۍ کې زما احکامات ماتېدل، زما د محبوب پیغمبر طریقې ماتېدې، ستا زړه کې اړو درد نه پیدا کېده. ما عملت لهذا اليوم. دې ورځې دپاره دې کوم عمل کړی راته وښیه. ما غرک بي. کوم څیز درنه زهیر کړی و. د دنیا په مزو کې ډوب وي، د نفس او شیطان او خواهشاتو په اتباع کې روان وي. دا تپوسونه به رانه الله کوي. نو زما محترمو چې خوشحالي را باندې الله راولي، د الله به خیال ساتو، نافرمانۍ به نه کوو. او زما محترمو بل دې زنانو باندې سادې مه کوئ. د زنانو دپاره پرده فرض ده. نو کوشش کوئ چې زموږ په ودونو کې بې پردګي ونه شي. تاسو ګورئ په جنګ کې د زنانو پرده کې پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته فرمایل وی خپلې ناویانې د شپې په تیاره کې پټې کړي. د دې حدیث مطلب څه دی؟ د نور په رڼا کې ناوې مه رخصتوه،
دا سنت طریقه نه ده. مدینه منوره کې بجلی نه وه، ناوې د شپې په تیاره کې پټه کا، په تیاره کې بورقه کې پرده کې جرابې دستانې دی وخت کې ناوې رخصت کا، ځکه د زنانو دپاره پرده فرض ده. پیغمبر علیه السلام د ناوې غم کړی دی. تاسو نن وګورئ په دې ودونو کې د سوونو زرګونو زنانو بې پردګي ونشي په دې نقو نکریزو کې، او بیا چې هلک په دې کلو کې په بالنګ خېجئ د علاقې هلکان راشي کور ته دننه شي. د الله دا حکم دی ټوټې ټوټې که الله درته ګوري. او فیدې څه ده؟ نقصانات یې څومره ډېر. په زنانو به صدیم نه کوو، ښه دا ده چې ساده ودونه کوو. محرم مختصر، البزازة من الایمان، سادگی د ایمان حصه ده. کم واده چې څومره ساده وشو دومره به پکې خیر او برکت زیاتی، چې څومره مهر کم مقرر شو دومره به پکې خیر او برکت زیاتی. زما محترمو ساده ودونه کو، دومره لرې پورې خلک ولې راغواړي؟ او که خامخا مجبوري ده او رشته دار دي ټلیفون ورته وکړي، سبا خوار چا سره موبایل دی؟ زنانه ولې لېږي؟ د زنانو یو بې پردګي کېږي. دویم زما محترمو نقصان یې دا دی چې یو سړی دی مزدور کار دی او د هغه کور ته صدر علی رشته دارو کې واده دی او 10 ښځې راننوتي، نو هغه ښځه دومره ورخطا شي وایي تشې رانه لاړې نه شي. نو کله المارۍ کولاوه او کله بکس کولاوه، کله سوټکیس کولاوه، او کله یو دراز او کله بل دراز، او دی له جامې ورکه او دی له لوپټه ورکه او دی له 500 ورکه او دی له 1000 ورکه او دی له 1500 ورکه. دا صدر رانه تشه لاړه نه شي. او خاوند یې دریم چت ته ټاټکې خېجي. دا صدې مه لیږئ، د دې هېڅ څه پیدا نشته. نقصانات یې ښه ډېر دي. زنانو دپاره پرده فرض ده. للمرأة ستران الزوج والقبر، زنانو دپاره 2 پردې دي، یا خاوند دی یا قبر دی، او دا د زنانو دپاره بهترین عمل دی. نو زما محترمو چې زمونږ په ودونو کې بې پردګي ونشي او بیا د خپل وس مناسب ولیمه م ورکو. زما محترمو پیغمبر علیه السلام نکاح وشوه، شپه تېره شوه، سارې په ولیمه کې چوارې تقسیم کړي. بل ځل نکاح وشوه، شپه تېره شوه او بیا په ولیمه کې کجورې تقسیم کړي. بل ځل نکاح وشوه، شپه تېره شوه، سارې ستوان تقسیم. بل ځل نکاح وشوه، شپه تېره شوه، سارې لوښي کې پی راوړو، دا لږ لږ اوس کې دا ولیمه شو. یو ځل د پیغمبر علیه السلام نکاح وشوه، دسترخوان خور شو. پیغمبر علیه السلام وفرمیل دې وخت کې ما سره څه شته نه د خوراک، تاسو سره د خوراک سی په دې کې د خولې به خوږه کړو. دا ولیمه شو. دومره اسان ودونه د سنت طریقې ډېر اسان واده دی. مسجد کې نکاح وتړه، بیٹک کې اجره کې شادي حال کې نکاح جایز ده. و نکاح عبادت دی، مسجد کې د الله کور کې وتړه، دا بابرکت نکاح ده. او د نکاح اعلان وکړه، نکاح ښکاره کړه. په نکاح او په ګناه کې فرق دا دی، ګناه خلک پټه کوي، نکاح خلک ښکاره کوي. پټې نکاحګانې به هم نه تړئ، دا نکاح نه، دا ګناه ده. دا نکاح وي دا به ښکاره وي، او نه به په موبایل باندې نکاحګانې تړو. نکاح ښکاره وتړه، د الله کور کې وتړه، د نکاح اعلان وکړه. او زما محترمو بیا شپه تېره شي، سار ولیمه ورک. او د نکاح نه پس رخصتي کېږي. نو حدیث کې راځي تیاره کې ناوې پټه که، مطلب دا ماښام نه پس ناوې راوله. او راولې به څنګه؟ د پیغمبر علیه السلام د عایشې رضی الله عنها سره نکاح وشو. خپلې مور ام رومان رضی الله عنها د ابوبکر صاحب کور واله وه. تیاره کې پرده کې عایشه رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام کور ته راوسته. دا سنت طریقه ده. د فاطمې رضی الله عنها نکاح د علي رضی الله عنه سره وشوه. پیغمبر علیه السلام وفرمیل ام ایمن ته وویل چې فاطمه د علي کور ته ورسي. دا سنت طریقه ده. که داسې نه کېږي، هغوی وایي چې موږ خامخا درځو، د زړه مرمان دی، د زوی واده دی، نو مور پلار دی راشي، تره دی راشي، ماما دی راشي، د خپل کور یو څو مشرانې زنانه، ځوانان، هلکان او پیغلې جینکۍ دا به نه لیږي، او ګڼ کسان به هم نه لیږي، ځکه بیا شیطان را ننوځي خپل کار وکړي، معامله خرابه کړي. مخصوص کسان هلته دې لاړ شي، په پرده کې د خپله ناوې را روانه کړي. دا هم سنت طریقه ده. او شپه تېره شوه، سار ولیمه ورک. یو ورځ مخکې رخصتي وشي، د شپې خلوت وشي، سار سم ورکې، دا ولیمه ده. زموږ دا کاره مولټه دی، سار موږ روټۍ ورکو، ماښام ناوې راوړو، مازدیګر. دا ولیمه نه ده، دې ته صدقه وایي. صدقه خو تار وخت کولی شي، د ولیمې خو ډېر غټ ثواب دی. او بیا ولیمه 2 قسمه ده، خیر الولیمه او شر الولیمه. خیر الولیمه کومه ده؟ چې کې عام او خاص ټول را رواني، هر چاته دعوت، غریبانان هم را رواني، مالدار هم را رواني، لاره کې مسافر دي،
او غریبانان دي هم راځي بس روټۍ خوري. دا بهترینه ولیمه ده. پخوا به همداسې دې کلو کې کېدل او اوس چې په دې غټو شادي حالونو کې کوم ودونه کېږي دا شر الولیمه ده. باقاعده کارډ به درله رالیږلي، هغه کارډ که درنه هیر شو نو شادي حال ته نشي ننوتې. به په دروازه کې ښې په هغې به ستا انټري کېږي. که کارډ درنه هیر شو نو واپس به راځي. هغه ځای ته غریب نشي ورتلی، سوچ هم نشي کولی. دا هغه شر الولیمه ده، بدترینه ولیمه ده. او زما محترمو یو دا د جهیز رسم زمونږ په دې رګ رګ کې راننوتې او دا هم د هندوانو رسم دی. هندوانو به چې د لور خور واده و نو هغوی به داسې چل کو چې دا د کور سوله سامان دی د جهیز دا به د جینۍ پلار کو. اوس هم داسې ده زمونږ په دې معاشره کې. د جینۍ پلار به هر څه کول، لوښي به هم کول او داسې د لرګي سامان به کو. د ضرورت چې څومره سامانو د استعمال دا به ټول د جینۍ کور کو. او باقاعده د هلک کور به دا مطالبه کوله چې دا شیز به هم کوئ، دا به هم کوئ، دا به هم کوئ، داسې به کوئ، داسې به کوئ. هغه رسم زمونږ په دې رګ رګ کې هم رادننه شوی. نن هم چې وادي د مسلمان په کور کې نو تاسو وګورئ د هلک کور سم نه کوي، صرف ولیمه ورکوي او د ښځې له کالي کړي، هغه مهر ورکړي، باقي ټول خرچه او ټول شیزونه دا د جینۍ پلاره دي. تاسو وګورئ کمرې له کارپېټ علي، پردې ورله علي، فرنیچر علي، فرج علي، واشنګ مشین علي او استری بالی، جوسر بالی، کوکر بالی، د کور ټول سامان بالی، بسترې به جوړی، کمبلې بالی. او بیا چې کله دا د واده زلمې ورشي ناوې راولي نو دله به هم جامې جوړې کړي، دی به هم د سخر جامې واچي او بیا به د هغه واسکټ غاړه کې واچي او بیا جورابې راکاږي او بیا د هغه بوټان پخپو کې او دی را روان شي. دا د هندوانو رسم دی. دا ټول خرچې دا د هلک په کور دی. ته واده نشي کولی، خرچې نشي برداشت کولی نو ولې واده کې؟ دا خو د لور پلار سره ظلم دی. دا هغه شپږ ولونه دي او مزدور کار دی یا زمیندار دی یا کلی کې ورګوټې دکان دی یا چېرته مزدوري کوي، دریم چت ته او دویم چت ته ډاټکې خېجي، په ګاډۍ باندې سبزي خرڅوي، فروټ خرڅوي، ټوله ورځ نور ته ولاړ دی. تاسو نه تپوس کوم دی دا شپږ ولونه واده کولی شي؟ دا یو لور به واده کړي خو ځان به دومره قرض کې ډوب کړي چې د مرګه پورې به د قرض نه خلاص نشي او دا شپږ لونه به دته پاتې کېږي. دا به غوریت شي، د دوی په سرونو کې به سپینو لګي ځکه د ده وس نه کېږي او څوک رشته هم نه ورلیږي. مړه وایي ده سره څه دي؟ دا خو ټول بوج په موږ دی، که د دې لوره موږ کړه دا خو به ټول سامان هم کوو. نو ظالمه دا غله کې که دا ځان نه کې. دا هلک کور چې څه خوښي ځان له بیلي، که ستا هر قسمه فرنیچر خوښ دی ځان له واله، ستا نور د کور څومره استعمال څیزونه ځان له پخپله واله، هغه باندې به دا بوج نه اچي او نه به مطالبه کې. دا ګناه ده، دا ناجایز دی او دا د هندوانو رسم دی. او زما محترم اوس که پلار مور وایي چې زموږ لور ده او زموږ زړه غواړي چې موږ ورله دا څیز والي نو شریعت یې نه منې کوي. وادي دي ورله، زړه یې غواړي کپړې دي ورله والي، څه بل څیز یې زړه غواړي یا دې ورله والي، ځکه د هغوی اولاد دي. خو د دې طرف نه به څوک مجبوروي نه چې دا ټول څیزونه به هم تاسو والئ. دا د هندوانو رسم دی. او ډېر خلک دا وایي چې پیغمبر علیه السلام لور چې وه فاطمه رضی الله عنها د هغې نکاح د علي رضی الله عنه سره وشوه نو پیغمبر علیه السلام خپلې لور له د جهیز سامان ورکړی او هغه وخت کې جهیز څه یو کټو او یو کمبل وه او یو ګدۍ وه او دوه د میچنې پلونه وو او اوړه به یې په هغه زمانه کې نه او دوه منګي وو او یو مشک وو. دا پیغمبر علیه السلام فاطمه رضی الله عنها له ورکړي وو. ډېر خلک دلیل کې هم دا پیش کوي چې پیغمبر علیه السلام خپلې لور له جهیز کړی دی. دا جهیز د دغه ځای ثابت دی. نو هغې کې علما کرامو ډېرې خبرې بیان کړي دي. د علي رضی الله عنه چا سره غټ شوي، دا کوم ځای لوی شوي؟ دا د ابو طالب بچی دي او دا په ماشوموالي کې پیغمبر علیه السلام راوستي او په خپل کور کې د ده تربیت کړي او د پیغمبر علیه السلام په کور کې زلمی شو او بیا پیغمبر علیه السلام فاطمه رضی الله عنها دله ورکړه او بیا نکاح وشوه. نو دا د هغوی د خپل کور واده و. علي رضی الله عنه سره هېڅ هم نه و. فاطمې رضی الله عنها ته دا نصیحت کړی
چې د علي سره د نکاح شوه خو د هغه نه به هېڅ مطالبه نه کړي، د هغه نه به سم نه غواړي، هغه سره هېڅ هم نشته. او چې کله فاطمه رضی الله عنها وفات کېده نو علي رضی الله عنه ته د لاسونه داسې کړو ما معاف کړه، زه درنه معافي غواړم، که چېرته ستا په حق کې ما نه کمې شوي هسې نه د قیامت په ورځ میدان محشر کې په حوض کوثر باندې خپل بابا سره ولاړ یم او تاسو راشئ چې ستا لور نه زه خفه یم او ستا لور زه ډېر خفه کړې یم، زما حق یې نه دی ادا کړی. نو د هغې نه ښه دا ده چې دلته ما ته معافي وکړي. دا یې د مرګ په وخت کې د علي رضی الله عنه نه معافي وغوښته او ورته په ژړا شو، د لاسونه یې ونیول او د خپلې سینې ته یې رانږدې کړل. وی فاطمې زما زړه کې و چې زه به درنه معافي غواړم، تا چې ما سره څومره زندګي تېره کړه، تا زما په کور کې چېرته په مړه ګېډه روټۍ نه ده خوړلې، چېرته د ما نه د څه څیز مطالبه نه ده کړې. نو فاطمه رضی الله عنها ورته وایي مطالبه مې ځکه نه ده کړې چې ما له خپل بابا خوله بنده کړې وه چې د علي رضی الله عنه نه به د هېڅ چیز مطالبه نه کړي، د سره څه شته نه، ما ځکه مطالبه نه کوله. نو د علي رضی الله عنه کور کې د پیغمبر علیه السلام پرورش شوی دی او د پیغمبر علیه السلام د بچو په شان دی. نو پیغمبر علیه السلام خپلې لور له دا یو څو څیزونه وکړل، ورنه د فاطمې رضی الله عنها نه علاوه د پیغمبر علیه السلام خو 3 لونه نور هم واده شوي او خو ثابت نه دی چې پیغمبر علیه السلام ورله جهیز کړي. نو زما محترمو که مور پلار په خپله خوښه باندې خپلې لور له څه څیز کوي شریعت یې نه منې کوي، خو که د هغه طرف نه خلک مجبوروي چې دا به خامخا کوي نو دا ډېر غلط رسم دی او دا ډېر غټ ظلم زموږ په دې معاشره کې شروع دی. دا څیز به م انشاءالله ختمو. کم کور کې وادي د هلک کور له پکار دي چې څومره یې وس کېږي او کوم څیز یې خوښ ډېر وس یې نه کېږي نو ګران څیزونه ولې دي، ګزاره حال فرنیچر والا، د ګزارې نور څیزونه والا، لوښي لرګي والا، خاصان واده وکړه. زما محترمو خو هغه کور به مجبورونم، یو بل ته به د سونې شرایط نه لګو چېرې دونه سونه به خامخا کې دې وخت کې سونه توله په څو ده 2,30,00,000 به تقریبا. دا د غریبانانو په وس کې شته. ورشه د خلکو د روزګار درک نه لګي، خلک بې روزګاره دي، خلکو کره د وړو درک نه لګي او ته ورته وې 10 تولې سونه به کې 8 تولې خو وکړه او مړه زه خیر دی 15 خو وکړه. دا د غریب په وس کې شته او پیدې څه ده. زنانه زکات ورکوي، ډېرې زنانه زکات پیژني هم نه، په غټ اختر کې قرباني نه کوي، هېڅ پیدې نشته او نقصان یې ښه ډېر دی. زما محترمو په ساده طریقه به ودونه کوو، خوښ هم انشاءالله په سنت طریقه به ودونه کوو، رسمونه رواجونه ختم. د سنت طریقې واده ډېر اسان دی او ډېر مختصر دی. د الله په کور کې نکاح وتړه او ماښام رخصتي وکړئ. زما محترم استاد د خپل وس مناسب ولیمه ورکړه، واده به څومره اسان شي. او چې دا نور رسمونه رواجونه پې کوو نو په یو واده باندې زموږ خانه غرقه شي. او زما محترم واده کې به برکت وي. دا نن هم ستاسو کلي کې ودونه دي، دا تاسو د الله په کور کې ناستئ، دی د واده شپه ده، تاسو د الله په کور کې ناستئ، رحمتونه نازلېږي، تلاوت وشو، ناتواني وشوه، قال الله قال رسول بیان شو، تاسو ټول مسلمانان به اوس لاس اوچت کړئ د الله په کور کې، الله د دوی په دې ودونو کې برکت واچي. نو چې داسې دعاګانې ورته وشي ودونو کې به برکت نه. نن د دوی واده له د اسمان فرشتې راغلي دي، دې خلکو ته د مغفرت دعا کوي، ستاسو په دعا به آمین وایي. اوس به درته اعلان وشي قوموا مغفورا لکم، پاسئ وبخښلې شوئ، قد بدلت سیئاتکم حسنات، ګناهونه په نیکو باندې بدل شو. زما محترمو داسې ودونه به موږ تاسو هم کوو چې کله واده راځي اجړاګان به نه راغواړو، تماشې به نه کوو، ډول شورنا به نه کوو. چې ډول شورنا شروع ده، تماشه شروع ده، میوزیک شروع دی، ګډاګانې دي، دوی د الله عذاب له دعوت ورکوي. په ټول کلي علاقه باندې لعنت نازلېږي. نن ستاسو په کلي علاقه باندې رحمتونه نازلېږي.